وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم او یاد کئ هغه وخت هر کله چې نجات درکو تاسو ته مونږه من آل فرعون د آل فرعون یعنی د لخکرو د حکومت د فرعون یسومونکم چې در رسول بی تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه یذبحون ابناءکم ذبح کول بی زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی بی پرېښودی زنانه ستاسو یا لوڼه ستاسو وفي ذلكم او په دې کار کې بلاء امتحان من ربکم د رب ستاسو نه عظیم لوی. الله رب العالمین د مدینه منورې یهودو ته دعوت ورکوي او وس یو انعام چې کوم دی بل یو لوی نعمت په هغوی باندې ذکر کوي او هغه دا دی چې دوی پلار نیکه چې دی هغه د فرعون په قبضه کې راغلی و د فرعون د حکومت لاندې راغلی و او هغه به پې لوی لوی ظلمونه چې دی نو هغه به یې پې کول او سخت تکلیفونو کې اچولی و. الله رب العالمین هغوی آزاد کړل د فرعون نه. نو په پلار نیکه باندې احسان چې دی نو دا په بچو باندې احسان دی. که چرته پلار نیکه نه وی نو د مدینې یهود چې دی دا به چرته وی نو چې چا په پلار نیکه باندې احسان کړی دی نو دا په دوی باندې احسان دی چې نن دوی بیا په عزت کې دي. نو پکار دا ده چې دوی اوس په الله رب العالمین باندې ایمان راوړي چې د دومره لوی عذاب نه الله رب العالمین دوی بچ کړي دي. اوس دلته کې د بني اسرائیلو تاریخ طرف ته لږه اشاره به وکړو ځکه چې د بني اسرائیلو تذکره کیږي او هغې حالت ته ورورسېدل. د یعقوب علیه السلام په الواد کې یوسف علیه السلام چې د هغه واقعه به په خپل ځای باندې راځي خو هغه چې کله د مصر په حکومت کې هغه ته لوی عهده میلاو شوله او هغه خپل رونه او مور و پلار د کنعان نه مصر ته وغوښتل. نو مصر خو ډېرې زیاتې آبادې او سرسبزې ځمکې وې او ښارونه هم په هر لحاظ سره آباد و. نو دوی لاړل هلته کې او هلته کې آباد شو او د یوسف علیه السلام د وجې نه هغوی ته زرخیزې ځمکې چې دی نو هغه ورکړلی شوې چې یعنې نعمتونه او خوراکونه او روزګار پراخي ورته میلاو شو. نو بني اسرائیل چونکې 12 ورونه د یوسف علیه السلام نو د هغوی الواد چې کوم دی هغه ډېر ګڼ روانو او د هغې ګڼوالي د وجې نه چې کله عزیزي مصر او یوسف علیه السلام وفات شو د دنیا نه لاړل نو وروسته چې بیا د مصر کم باچا و نو د مصر باچا ته به فرعون وی. نو هغوی داسې وکړله چې دوی د ګڼوالي ته یې وکتل او د دوی د ګڼوالي او د شان او شوکت نه ویرېدو او دا خبره یې وکړل چې که چېرته د بن اسرائیل دغه شان پاتې شي خو دا خو ګڼېږي او هسې نه چې سبا لی فوج ګڼ شي مونږ د دې ځمکې نه وباسي د مصر نه او دا مصر دوی ته پاتې شي او د دې د وجې نه بن اسرائیل چې دی نو هغه یې رایسار کړل او په هغوی تکلیفونه او سختۍ کې واچوله او د هغوی دې حد ته ورسېدل چې د زامنو ذبح یې شروع کړل چې نارینه الواد به یې وله ذبح کولو او زنانه الواد چې دی نو دا به یې ژوندي پرېښودل د خپل خدمت دپاره. دویمه خبره په دې کې دا کېږي چې یوسف علیه السلام په ذریعه خو بن اسرائیل تلي په دې کې هیڅ شک نشته خو د عذابونو رسولو کې یو واقعه دا ده چې دوی د ګڼوالي نه ویرېدل چې دا کمه ذکر شول او د دغې د وجې نه دا کار شروع کو. دویمه خبره دا کېږي چې کله ابراهیم علیه السلام ساره رضی الله عنها سره تېرېدلو د مصر بادشاه د هغې د بېحیایۍ کوشش وکړو الله رب العالمین هغه ناکامه کړو. نو په واپسۍ کې ابراهیم علیه السلام ساره رضی الله عنها له تسلي ورکړې وه او دی ورته ویلي و چې د مصر دا حکومت دا به ستا الواد ته پاتې کېږي غمې مه کوه ستا الواد ته به دا حکومت پاتې کېږي یو ورځ. نو هغه خبره داسې بن اسرائیلو کې را روانه وه او یو بل ته به یې ویله
نو تر دې چې د بنی اسرائیلو د وجې نه دا خبره هغه فرعونیان او قبطیان دا کم قوم چې دی نو دوی ته هم ورسېدل او د دوی سره یره پیدا شول. نو د دې د وجې نه دا کار وکړو چې په بنی اسرائیلو دا ظلمونه چې دی نو هغه شروع کړل. درېیمه خبره دا کېږي چې په کم وخت کې دا فرعون چې دی دا باچا دی دا کم مشهور فرعون چې دی نو دا د په وخت کې وای د خوب ولیدو وای چې بیت المقدس د طرف نه ور را روان دی مصر ته داخل شو د قبطیانو په کورونو ورغه او د بنی اسرائیلو کورونه چې دی هغه بچ شو هغه پرې خودل. نو د بیا د هغه د لپاره تعبیر چې دی نو هغه طلب کړلو او د هغه په تعبیر کې د تویلې شو چې د بنی اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او د هغه د وجې نه بستا د حکومت او بادشاہي ختمیږي. نو د هغه نه پسې دا کار شروع کړلو. یا یو خبره دا کیږي چې دوی دا غنواله کله د بنی اسرائیلو ولیدو نو سنه جومیان او کاهنانو باندې به دغه خلکو ډیر یقینو. په اسلام کې د خلکو له ورتل هم کفر دی چې سړی ورشي لاس ورکوي یا معلومات ته کوي چې مستقبل باره کې او داسې قسمه خدا خو کافرونو دوی ته معلومات وکړو نو هغوی ورته وایي چې بنی اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي د هغه د وجې نه به ستا حکومت ختمیږي. وإذ نجیناکم من آل فرعون الله رب العالمین دلته دغه احسان یاد دوی ته تازه کوي چې کله تاسو ته ما خلاصې درکو د آل فرعون نه. وس آل چې دا څه ته وایي نو آل نه مراد د فرعون الواد نه دی د فرعون کورنۍ نه ده. د فرعون قصه په خپل ځای باندې دا کم فرعون چې دی نو د مشهور نوم چې دی ولید ابن مصعب ابن ریان دی یعنی ولید خپل نوم دی او مصعب د پلار او ریانی د نیکه نوم دی خو دلته یوازې راغلی دی د مصر ته دا په خپل ځای به چېرته راشي انشاءالله. او دویم نوم چې دی قابوس په نوم باندې هم دا مشهور دی او دریم د مصعب په نوم باندې هم مشهور دی او څلورم من فتح یا داسې غوندې نوم هم تاریخ کې راغلی دی. خو د اولنی نوم ولید ابن مصعب ابن ریان ډیر مشهور دی چې دا د خپل نوم او د فرعون چې دی نو دا به د مصر بادشاه ته وي لکه څنګه چې د رومیانو بادشاه ته به قیصر وي او د ایرانیانو بادشاه ته به کسرا وي نو داسې به د مصر والا بادشاه ته فرعون وي. یسومونکم چې در رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه نو رسول مقصد دا دی چې کله دوی دا یره پیدا شوله د دې یری نه بعد دوی بنی اسرائیل په تکلیف کې واچول خدمتونه به پې کول چې څومره درانه درانه کارونه غټ غټ کاڼي به پې د غرونه راوړل دیوالونه به پې وهل ترکاڼي به پې کول زمینداري به پې کولې چې څومره سخت کارونه نو دا کارونه به یې اخیستله. او بیا د دې سره سره چې سړی به بوډاونو په هغه به جزیه او ټکس مقرر کو چې دا به موږ له راکوي او په زنانو به یې کپړې ګنډلې او داسې قسمه د زنانو کارونه چې دی به یې د بنی اسرائیلو دا زنانو نه هم اخیستله. نو دا قسمه کارونه شروع کړو په دې کې بیا د ټولو نه بد عذاب چې هغه دا و چې سوء العذاب یذبحون ابناءکم د دوی یره پیدا شول نو د بنی اسرائیلو زامن چې دی نو دی علالول شروع کړله او ویستحیون نساءکم اولونه به ولا ژوندی پرېښودی. نو دا د ټول نه هغه سخت عذاب دا دی چې د سړي مخې ته خپل بچی چې دی نارینه الواد ذبحه کولی شي حلالولی شي نو دا ډیره د تکلیف خبره ده او د سختي نو دا ډیره زیات تکلیف و. نو الله رب العالمین دې طرف ته اشاره کوي دوی ته چې ستاسو سره دا کار چې دی نو دا به کولو یذبحون ابناءکم. نو په دې کې یو خبره دا و چې دا قوم را پاسېدل او د خپل باچا پسې او هغه ته یو چې کته دې د بنی اسرائیلو د الواد ټول هلاکي یعنی د زامنی حلالې نو زمونږ د خدمت به څوک کوي زمونږ خدمت به خلک کم شي. نو د بیا دې وکړه چې د یو کال نارینه الواد به پرېښودو په یو کال کې به حلالولو چې زیاتیږي هم نه او زنانه به زیاتې شي او نارینه چې دی کم بشي. او عمر له کافر چې دی نو دا د مسلمانانو په ګڼ الواد باندې خفه کیږي او دای کوشش لکه زموږ په دیوالونو به لیکلي که نه وای بچې دوی اچې او کم بچې او د الله رسول وای په ښځو کې بهترینه ښځه هغه ده چې کم ډېر بچي راوړونکي او د الله رسول وای زه به په قیامت کې فخر کوم د خپل امت په ګڼوالي باندې چې څومره ګڼ دی نو په ګڼوالي باندې به فخر کوم خو کافر نن هم دا دعوت چلی. نو دغه شان فرعون هم په دې کوشش کې او ټول عمر د کافرانو تاریخ چې وګورئ نه د مسلمانانو تعداد چې دی کمی او ختمی نو زامن چې دی دا به ولالول. نو یو کال چې پرېښودل نو الله رب العالمین په هغې کې په پرېښې کال کې هارون علیه السلام پیدا کو او دویم کال چې کله د ذبح او د حلالې نو په دې کې الله رب العالمین موسی علیه السلام
پیدا کړل او بیا مور ته الله رب العالمین ذهن کې واچول او هغې وله یو صندوق شان جوړ کو په هغې کې کېنو او دریاب ته واچو. نو په دغه طریقه باندې بیا خپله قصه سوره قصص کې تفصیلي راځي. الله رب العالمین د هغه حفاظت وکړو دوی چې دا کمې خبرې نه پیرو اقه سړی ورته په خپل کور کې الله رب العالمین لوی کو. د الله رب العالمین چې د کم کار اراده وکړي هغه څوک نشي ختمولی. کله چې پیغمبر خبره وکړه نو دا به خامخا پوره کیږي چې څوک مقابله کوي غرق کیږي او هلاکیږي به همدقه خلک. نو ویستحیون نساءکم نو اوس دلته کې هلته ابناءکم وي او دلته کې نساءکم وي. الان کې نساءکم نه خو زنانه راځي لونه خو نه راځي چې دوی زنانه. نو دلته کې الله رب العالمین دوی له غیرت ورکوي په دې خبره ولا دا غیرت رایقوي چې ګوره ستاسو د زنانو چې دی نو هغه څه کوله هغه به یې پرېښودی خپل خدمت ته. یا یوه معنی تفسیرونو داسې هم لیکلې ده چې ویستحیونه چې دی دا د حیا په معنی باندې شي. نو یعنی د دوی د زنانو بېعزتۍ به یې کولې که د دوی په خېټو کې د دوی الواد چې دی نو هغه به یې چې کولو چې دا نارینه دی او که زنانه دی. خو چونکې دا بني اسرائیل دی نو دا قول ډېر صحیح نه ښکاري چې د زنانو بېعزتۍ به داسې کېدلی که نه الله رب العالمین به پې بیا عذاب را نازل کړی وي یا به بني اسرائیلو ته د جهاد حکم کړی وي. نو ویستحیون نساءکم کې معنی دا کېږي چې دا ویستحیون دا د حیات نه دی یعنی ژوندی به یې پرېښودلی لونه ستاسو. نو اصل مراد ته څه شی دی لونه دی. خو نساءکم الله رب العالمین د دوی د غیرت دپاره ویلی دی. وفي ذلکم او په دې کار کې بلاء امتحان دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. نو فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم د بلا یو معنی چې دی هغه امتحان کیږي او دویمه معنی چې دی نو هغه انعام هم کیږي. ځکه چې دلته الله رب العالمین د نعمتونو تذکره کوي نو چې د نعمتونو تذکره روانه ده نو د بلا معنی چې دی بیا په انعام باندې کیږي. او انعام ځکه دی چې الله رب العالمین دوی ته خلاصې ورکړی دی دلته چې دا د الله رب العالمین لوی انعام دی په تاسو چې تاسو یې د فرعون او د فرعون د آل نه راخلاص کړي یې. یاد کې او د دې په یادولو باندې د الله په رسول باندې او په قرآن مجید باندې تاسو ایمان راوړئ. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.